سلام ټولو ته، خدای دې وکړي چې ښه به وئ، روغ او جوړ به وئ. ما د خانم ملالۍ سره یا هم میرمن ملالۍ سره ویډیو جوړه کړې وه. نو تاسو ټول ویلي ول چې مطلب دا ستا مور ده. بېشکه یو مور همیشه مور وي که نه، د ده هم زموږ په څېر اولادونه دي، بچي دي، لورګانې دي. نو بیا سینما کې ډېر فعالیت یې کړی دی. نو هر فلم یا ډرامه کې چې تاسو لیدلی دا یو مور وه. نو دا اوس بېشکه زمونږ مور ده. یوازې خپل د اولادونو مور نه ده، بلکې د ټول افغانستان چې څومره هم زمونږ عمره هلکان دي، جنکیان دي، د هغوی مور ده که نه. باید ده ته ټول مور خطاب وکړي که نه. نو په دغه وجه دی د مور لیاقت هم لري. نو ما ورته د یو سندره یا هغه سندره باندې مونږ لپسینګ کړی و، زما کور په تا جنت دی. نو ټول ویلو چې دا ستا مور ده. دا السلام علیکم ټولو ته، خدای دې وکړي چې ښه به وئ، روغ او جوړ به وئ. سلام به تمام شما زاده. سلام خاله ملالۍ، خوبی؟ سلام به خودت بزرگ جان، سلام به بیشتر جان، سلام به تمام دوستای عزیزم. زم د خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. خدای تاسو به روغ جوړ او خوشحال به وئ. صحتمند اوسئ خپل مهربان کورنۍ سره. بالکل. زه ملالۍ شیرزاد تاسو په چوپړ کې راغلی یم چې غزال جان سره او بیشتر جان سره لږ مشوره او خبره وکړو. بالکل. بیشتر جان ته څنګه یې؟ سلام دوستای عزیز، امید که جور سلامت سرحال باشین. پښتو نه پوهېږم، لږ پوهېږم. بیخ سروند به ترې وباسم ښه د بیشتې نه. تاسو هم په تمه پاتې شئ دوستانو. بالکل. دې نه پس د خاله ملالۍ او د بیشتر جان او زما خپرونې به تاسو ګورئ. ښه